د نېشنل میډیا درنو لیدونکو ستړي مشي ښه راغلاست. یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یو. نن را سره په خپرونه کې په اسلام آباد کې د ریډیو پاکستان مشهور خبریال او د پښتو ژبې یو خوږ ژبه شاعر سردار یوسفزی صاحب میلمه دی. یوسفزی صاحب ستړي مشي او ښه راغلاست. ډېره زیاته مننه احمدي صاحب، ستاسو د کوریج ټیم مننه کو. خوشاله اوسئ. خیر اوسئ. کلو په لومړیو کې را د خپل ځان په باره کې لږ معلومات موږ لیدونکو ته ورکړئ. ستاسو لیدونکو کتونکو ټولو ته ډېر زیات احترام او ستاسو د دې سیټ اپ ډېره زیاته مننه چې ډېر زیات خدمت کوئ، ګرځئ او مختلف قسم خپرونې دي ته وړاندې کوئ. زما نوم سردار یوسفزی او په صوابۍ کې د تولاندی کلي اوسیدونکی یم. تیرو 13 کالونه په اسلام آباد کې ژوند کوم او دلته کې دغه مختلفو میډیا ادارو سره، ریډیو پاکستان سره، نورو ادارو سره پاتې یم ورسره او بس په دغه ذریعه باندې رزق ګټو او پښتو ادب سره تعلق دی. پښتو ادب یو طالب علم یم او دلته کې شکر دی یو ډېر لوی تنظیم د پښتو ادبي سوسایټي اسلام آباد، هغې کې د ډېر وخت نه ناستې کوو، موجوده د هغې سیکرټري جنرال یم. ډېر ښه. په رسنیو کې فعالیت یا کار څه وخت څخه شروع کړ؟ دا د کال اول زه راغلم ریډیو پاکستان ته. ریډیو پاکستان نه مخکې زه مختلفو اخبارونو سره کالمونه لیکل او هغې سره د پښتو اخبارونه لکه وحدت شو، هیواد شو، بیا دغسې پښتو زموږ رسالې، نو زما زیات دغه چې کوم دی پښتو ادب د لارې و او هغې نه پس بیا زه چې کوم دی نو ریډیو پاکستان ته رالم نیوز ترانسلیټر او نیوز کاسټر پښتو یونټ کې نیوز سیکشن ته، او د هغې نه پس بیا زه مشرق ټي وي ته رالم. د مشرق ټي وي چې کوم آغاز وشو، د مشرق ټي وي آغاز چې وشو په کال 2015 کې، نو هغې کې هغه زمونږ د ریډیو پاکستان اسلام آباد پښتو څانګې چې کوم مشر وو، اوس هم دی، محمد شفیق صاحب، د هغې په واسطه باندې زه د مشرق ټي وي مشر سره ملاقات وشو او بیا په آغاز کې هغه لومبو کسانو کې زه بیا دغلته کې مونږ ته طاهر خان صاحب سره چې کوم دی نو د کار کولو موقع راله الله راکړه. د مشرق ټي وي مکمل د لانچ کېدو نه مخکې پوره 10 میاشتې په اسلام آباد کې دغسې په نیوز ډیسک باندې پوره یو تربیت باقاعده وشو. دلته چې څومره د ادارو نه تازه چې کوم فارغ شوي جرنالستانو، خبریالانو، نو ماته بیا د طاهر خان صاحب په مشرۍ کې دا ذمواري راوسپارل شوه چې د هغې نیوز سره سره سکرپټ سره سره په یو علاقایي یو ریجنل چینل کې چې ته کار کې ضروري ده چې ستا د په هغه ژبه باندې مکمل کنټرول، مکمل عبور دی پکې، هغه ژبه د ستا زده وي، نو ځکه به ستا به مخکې چې کوم دی نو اورېدونکي کتونکي چې کوم دي نو هغه ته د خپل کار نه متاثره کولی شي. نو موږ ډېر زیات دلته کې محنت وکړو او په دلته کې هغه هلکان ځوانان نن ماشاءالله 8 کاله پس ګورو یې، نو ښه تکړه دي، شکر دی او محنت پکار ومي زموږ خبریالانو ته، ځکه چې نورې ژبې زده کول که لوی کمال دی، خپله ژبه هیرول بې کمالي ده. او خصوصا چې بیا پښتو چینلو سره، ریډیو یا ټي وي چینلو سره ته ټچ یې، ته کار کې، نو پکار دی چې ژبه ستا ډېره خوږه، ډېره پسته او پوره ژبه ستا زده وي. ډېر ښه مننه. په موجوده دور یا زمان کې رسنۍ د سانسور یا د فشار سره مخ دي. هغه وخت چې تاسو رسنیو ته راغلئ، آیا هغه وخت کې هم سانسور یا دا فشار موجود و که اوس دا منځته راغلی؟ یو خو داسې ده، زمونږ د پښتون کام بدبختي ورته ووایو یا ازمیښتونه ورته ووایو چې تېرو 40 کالو نه زمونږ چې کومه پښتون بیلټ دی، پښتنه خاوره ده، پورې راپورې، نو دا د ازمیښتونو، د فشارونو او د مشکلاتو سره مخ ده. نو هغې خو نیغ په نیغه او یا په څه ناسه طریقو باندې خامخا فشار او دباونه خو وي، خو خپې شوې پولې په مزلونو د منزل په تکل، د همت غر یم خپه نیولو ته تیار نه یم. نو همت نه دی بیلل پکار او خپل همت او په مهنت سره خپل سفر جاری ساتل پکار دی. ډېر ښه مننه.
په پاکستان کې څومره رسنۍ په موجوده وخت کې په پښتو ژبه خپرونې کوي؟ لومبه چې کوم لوی سیټ اپ دی نو هغه خو ای بي ټي خیبر دی، هغه ځان له بیا بلا څانګې لري او دا هغه لومبه چینل او په دا کې مونږه د حکیم عبدالرحمن بیتاب صاحب زموږ د پښتو ادبي سوسایټي اسلام آباد چیرمن او الله دې وبخي په جنوري کال 2014 کې وفات شوی دی. نو هغه د خیبر ټي وی هغه لومبو مشرانو کې د هغه په ذریعہ باندې په خیبر کې د پښتو ادب پروګرامونو مکمل او شوی دا د ادبي دستورو کنه. نو دغه سه خیبر دا غي نه پس چې کم دینو نور داسې چینل او مشرق ټي وی چې کم دینو دا بیا د نیوز په حواله سره دغه د ور سره نو چینل شته د پښتو کار کی لګیا دي. ډېر ښه. آیا د افغانستان له رسنیو سره د همغږي کوم تماس یا کانټیکټ لري؟ مختلف داسري چې کم یو خو زمونږ هغه افغانان ملګری یا مشران چې په ډیو ریډیو کې یا دغه څه په نورو بین الاقوامي ادارو کې د غي سرم رابطې دي، غي سره ادبي او کلتوري پروګرامونه کوو او هغه لپاره دلته چې کوم د لکه مشال ریډیو شو هغه سرم رابطې دي، ډیو ریډیو کې مشرانو سره او د غزه انکارانو سره ای رابطې د پروګرامونو په حواله سره. ډېر ښه. آیا افغان ژورنالیستان کولی شي په پاکستانی رسنیو یا میډیا کې کار وکړي؟ بالکل کولی شي او موقع ورته هم پکار دي. موجوده چې زه د رادیو پاکستان اسلام آباد د خبرونو په شوبه کې زه خبرونه کوم د سره سره زه الته د بارانو نشریاتو پښتو څنګه کې چې کوم د یوې غنټې خبرونه د غزه کومه چې کوم خصوصا د پښتنو د پاره پاکستان افغانستان ورولې او گاونګيري په حواله سره پاره کې خبرې اترې او مختلف نشستونی پاره کې زما ذاتی د کوششي چې زمونږ افغانان رونه چې کوم دلته کې مشته چغي راشي او زمونږ میلمانه شي او دلته کې د کارومو کې په میډیا کې او تاسو مونږ ته معلومه ده چې دلته کې چې کوم زمونږ افغانان رونه ځنې مسلې دي هغه ته ځنې مشکلات دي نو دغه لګ ډېر رکاوټ دی نور خو پکار دی او شتمو مختلفو چینل کې مونږ ګورو خو زم چې ډیر نه دي. څو وخت وړاندې په اسلام آباد کې د گرین ژورنالیزم په نوم یو ادارې کار پیل کو د یلو ژورنالیزم په خلاف چې کوم پروپاګاندا دروغ دي د دې په خلاف دلته په پریس کلب کې هم هغه وستایل شول. تاسو څه فکر دی یلو ژورنالیزم څومره اثر په ټولنه کې کړی دی؟ یو خو داسې نن دور کې او وی چې دوه طاقتونه مدام یو بل سره په جنگي هغه الهي قوت او شیطانی قوت کنه نو یلو ژورنالیزم هم خامخاله په کوم وخت کې چې ته جون کې کستا تعلق صحافت سره یا د جون بل کوم شوبې سره ستا تعلقي چې ته انتهایی په ایمانداري سره فرض شناسي سره هغه کار تر سره کې او دغه څه قسم صحافت یلو ژورنالیزم معاشري ته کومونو تم ډیر زیات نقصان رسي. ډیر ښه. په موجوده وخت کې د پاکستان او افغانستان سیاسي اړیکې په کوم لوري روان دي او تاسو چې مثلا ریډیو پاکستان یو مهمه اداره ده د یو هیواد په سطحه کومې د خبرونې باید نشر شي چې د اړیکې مثبت لور ته لاړ شي؟ پاکستان او افغانستان د مودو راسي کدا و چې پاکستان شپږو یا کاله خو دې شپږو یا کاله نه مخکې په زورګونو کاله خبرو وکړو نو دا ولسونه خو یو ځای پاتې دي د پولې د دواړو غاړو نه په کروڑونو پښتانه د وینې او مینې پرشتو باندې تړلي رونه دي او د دواړو ملکونو پر ورولې کې په نږدې راوستو کې ډیر زیات کردار ادا کولی شي او بیا دام دا چې یو گاونډي سره ستا تعلق صحیح نه نو بیا هغه سي هغه د جون مزه نه نو دواړه گاونډیان دي بیا د یوې کلمې د یوې ژبې د یو تاریخ د یو کلچر پرشتو باندې تړلي دي نو یو خدای دې چې په مختلفو فورمونو د لارې
پکار چې په دې باندې نور کار وشي نور کار پې وشي. ریډیو پاکستان نو زمونږ دغه د 1 غنټې خپرونې دغسې د مختلفو یو غنټۍ او په هغې کې زمونږ چې کوم ترجیح کوم اولیتي نو هغه د پاکستان افغانستان پر ورولۍ باندې په شریک کلتور په یو ژبه په دې باندې زمونږ خپرونې چې د دواړو وروڼو ملکونو ترمنځ دغه دوستي ورورولي خوږه شي او کلکه شي. ډېر ښه. کوم ځوانان چې نوي د ژورنالیزم د تحصیل څخه فارغېږي د یونیورسټي څخه او دا پریس کلب یو مهمه اداره ده، څه فرصتونه پریس کلب دلته ځوانانو ته لري چې هغوی خپل فیوچر سټارټ کړي؟ هغه سټارټینګ د پریس کلب د دوی څه سهولت شته د ځوانانو لپاره چې هغوی خپل فیوچر ته ادامه ورکړي؟ یو خو پریس کلب کې دننه بیا چې کوم د دې ځای صحافتي تنظیمونه دي لکه مختلف دي، راولپنډي، اسلام آباد، RUJ شوه یا داسې نور تنظیمونه شو، څه خو د دې مشرانو سره رابطې یا مثال یو طالب علم راځي او دغه د جرنالیزم یو طالب علم راځي د یونیورسټۍ نه روزي، نو دلته کې خو شکر دی په دلته د میډیا په د ادارو کې پښتانه هم شته، نو هغه پښتنو ته هم پکار چې دغه ځوانانو مرستې وکړي. بیا د پریس کلب هم ذمواري جوړیږي. دلته کې هم داسې ده چې موجوده خو میډیا مین سټریم میډیا چې کومه ده مونږ تاسو ته دا ښه واضحه ده او پته ده چې چېرته مخکې 100 کسانو کار کوو نو هلته اوس 10 کسان کار کوي. خو نن سبا چې کوم د سوشل میډیا دور دی د دې د لارې هم ځوانان مونږ او تاسو وینو چې دا خپله کار روزګار د دې د لارې هم لټولی شي.